قرآن به دلته نه ګوره مسلمانانو، قسم په الله که به د څو د رسول الله مبارک نوم واخلي مه کوئ د خدای په خاطر مشرانو د دې قرآن روی ته وګورئ، د لنډغرو لوپګرو او لوچکو اشخاصو ته وخت مه ورکوئ. دا ملت په والله تنګ کړی دی، قصدن دا کار کوي. افغانانو ای امیر المؤمنین واوره د دې قرآن روی ته وګوره، نور مسلمانان تنګ راغلي دي. قسم په الله چې افغانان تنګ راغلي دي د دې دوو خبیثانو څلورو خبیثانو چې دا وزارتونو کې اشخاص ناز دي زموږ افغانان تکلیفوي، قصدن په دې باندې مالیې وضع کوي، نور کوي. دا د تیارو ټکټو ته وګوره څومره افغانان تنګ کړي دي. نو دا مه کوئ، د افغانان مه خفه کوئ. نو قسم په الله چې د دې نظام د شا د شکست سره به ټول افغانان تباه برباد شي، اسلام به تباه شي. ګورئ مه کوئ. امیر المؤمنین د خدای په خاطر باندې د خپل وزارتونو ریاستونو ټولو نه خبر کزان هغه مشکلات پکې دي چې ټول افغانان تنګ کړي دي، سخت مشکلات راغلي دي. کوي تصفیه ته ضرورت دی. دا هغه اشخاص پکې اکثره مقرر شوي دي چې غلا او فساد کننده دي. غلا او فساد کننده پکې تنشي د مسلمانان افغانان کلک تنګوي.